چې مسلمانانو زنانو دا درخواست ده چې د الله په دین باندې ځان پوهه کړي. دا وړې وړې مدرسې چې دي دوی ته راځي، دا کله کله هفته کې بیان کېږي دې ته راځي، او د عالمانو چې بیانونه کړي دي نیمه ګنټه دا بیانونه اوري. روزانه دا تپوس کوي د کور د مشر نه، د اودس د مسلو، د مانځه د مسلو، د الله دین زده کول لکه څنګه چې په نارینه‌و فرض دي نو داسې په زنانو هم فرض دي. په هر مسلمان سړي او په مسلمان ښځه باندې دومره علم فرض عین دی چې روزمره کم حالات راځي چې دا ورته معلومي، چې اودس کوي روزانه د اودس علم وتاي، مونځ کوي د مونځ علم وتاي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چې الله تعالی د چا باره کې د خیر اراده وکړي دله په دین کې فقاهت ورکړي. هغه انسان مجرم دی، هغه زنانه مجرمه ده چې د الله د دین اوازونه کیږي، مدرسې جوړې شوې دي، لوسپیکرې لګېدلې دي، په کلي کې الله یو عالم پیدا کړی دی او دا د هیڅ نه ده خبره، ځان دې خبره کې. ځکه هغه جاهلان معذور دي چې د علم طلبګار او نه پوهېږي، او چې شپېته کاله تیر شي او د الله د دین یو خبره نه یادوي، دا ډبل مجرم دی. ځکه جاهل هم دی، او چې انسان جاهل هغه به د الله دین څه وکړي.